د تخنیکی او مسلکی زده کړو ادارې رهبري تل هڅه کړې ده چې د عامو افغانانو ترڅنګ دا کوم چې خاص افغانان دي، که هغه نابینایان دي، که ناشنوایان دي، او یا نور معیوب دي، معتادین دي، دو ټولو ته د درس زمینه مساعده کی او دوی کمی احساس نکی، ځان د نورو غوندې په جامعه کې دخیل وګڼي. کله مو نه وایي چې والا زه یو عیب لرم، نه، داسې نه ده. ټول په دې هڅه کې یو چې خپل ځان، خپل هیواد او خپل اسلام ته خدمت وکړو. مونږ د نورو افغانانو په څیر تاسو ته هم همدومره ارزښت درکوو، فرق مو منځ کې نه کوو. تاسو د نورو په شکل زمونږ په زړه کې ځای لرئ، مونږ ته قدر لرئ، عزت لرئ. نو په دې خاطر مونږ وغوښتل چې تاسو یوه حرفه زده کړئ، یوه رشته زده کړئ چې خپل ځان او خپل کورنۍ ته د عاید یو وسیله ولرئ. تاسو په دې جامعه کې د افغانانو په منځ کې خاص خلک یاستئ، هم د الله په نسبت باندې او هم زمونږ په منځ کې هیڅ فرق زمونږ او ستاسو نشته ده. تاسو له یعنی د ډیرو مسائلو نه محفوظ پاتې یاستئ، د الله په دربار کې کېدای شي په هغې اساس بهتره اوسئ. دا به څوک ووایي؟ نو بهتروالی دا د الله په نزد معلومیږي. نو په دې اساس درې میاشتنی کورس موږ تاسو ته ایجاد کړ چې تاسو دغه حرفه په قوي شکل په ښه انداز سره زده کړئ.